ابو هريره چې کوم روایت د امام ترمذی راوړی رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي عليه الله دې دا غسړي پوز ککړه کې په خوره کې چې زما تذکره دغه په مخ کې شو به ما درود نه وي تخیری دی ګوري بل حدیث کې عظیم ابو حکیم طبرانی راوړی کعب بن عجره چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر منبر ته وختو نو دی اولنی پوړی د منبر ته چې وختو آمین بیا ثم ارتقى الاخرى دی دریم ته وختو نو آمین بیا دی دریم پوړی ته وختو آمین نو کله چې د منبر نه راکوشو فارغ شو موږ ته چې الله پیغمبر تاسو نن دې خبرو کړې چې موږ مخکې چې ته نه اورېدل بیا وی چې وسمعتموه لتاسو اورېدل چې موږ اورېدل ورته وی چې جبرئیل علیه السلام راغله نو دی اولنی پوړی سره راته دا وی چې چا خپل مور پلار داسې حال کې موندلي چې هغوی بوډاګانې یا په هغوی کې یو بوډا شوی او دې جنت ته لاړ نه شي نو الله دې دې ذلیله او رسوا کړي وی ما وی آمین وی دویمې راته وی چې بعد من ذکرت عنده ولم يصلي عليك اغه سړی دی الله ذلیل کی الله دی لری کی د رحمتنا چې د کوم سړی په مخ کې ستا تذکر وشو پته درود نه وي ما وی چې آمین مته سیده خبر ولما غړي خیری د جبرئیل دی آمین د رسول صلی الله علیه وسلم دریم پوړی کې راته دا وی چې هغه سړی دی ذلیل او خوار شي چې د رمضان میاشت عمومي والله ونه بخي ما وی آمین دا شان دا مسئله بل یاد کړئ دا درود پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې صرف علمی مجالس پورې ګوره خاص نه دي ګوره چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف کوم ذکر وایم په جمعات کې او په درس کې او بیان کې هر وخت هغه باندې درود ویل پکار دي په هر مجلس په هر بیٹک کې او حدیث کې درځي امام ترمذی راوړی د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما جلس قوم مجلسا کله چې یو قوم یو مجلس کې کینی لم یذکر الله فيه او په دې مجلس کې د الله تذکره ونه کی ولم يصلوا على نبيه او په دې مجلس کې په پیغمبر درود ورولې شي الا كان عليهم ترى د قیامت په ورځ دا مجلس د دوی باندې وبال ګرځي نو کله وړو به بخي کله وړ عذاب ورکی یو حدیث کې الا كان عليهم حسره يوم القيامه د قیامت پر ورځ دا مجلس د دوی د افسوس ذریعہ وګرځي کوم مجلس چې درود پکې نه او د الله ذکر پکې نه یعنی مجلس کې لازم دي چې سنه خبره پکار دي چې هغه الله دین سره تعلق ساتي الله سره تعلق ساتي پیغمبر باندې درود کم سے کم یو پیر ویل شي چې دا مجلس ګوره د قیامت پر ورځ د افسوسونو ذریعہ ونه ګرځي ګوره پرې دې دا مجالس فالتو د غیبت د ټنګ ټکور د فحاشۍ د فیسبوک د ټیک ټاک د نشو تماشو د سیګریټ د نسوارو او د شان د نور ګناونو د مجالس دې مجالس په جوړ کې چې به کې د الله ذکر کیږي پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل کی دلته فائدې ته ذکر کما ذهن ته مراله لکه ما هو رخصت مخکې چې کلم د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره کیږي درود به وي او چې کتاب کې کوم ذکر نوم راځي درود به سره لیکي دا بعض کوم خیر کړي کتابونو کې سره صاد لیکي یا صاد لام میم بعض لیکي صاد لام عین میم ودا اختصار دی لري دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان سره لایق نه ده احساس څه شي کو پورونی کې کنه چې صلی الله علیه وسلم او ځکه علم تیر شوی د الحافظ العراقي هغه په قصیده کې دا وی وشتنی بالرمز لها والحذف منها صلاة او سلاما تکفى د دې ځان لري ساتي چې ترمز رمز ورکه او مختصر ټکی لیکي چې را د درود نه پورس پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې پورا سلام او درود وایا خیالم کوي کنه باز کتابونو کې دي صاد لیکلی وسره یا صاد لام دومره دی وسه ګرانه شو دومره کتاب لیکي صلی الله علیه وسلم ولیکه کنه د دې ټکی وسره زیات کړ
نو دا مناسب نه دي د رسول صلی الله علیه وسلم د شان سره چې ته د هغه د نوم سره دا پوره نشي لیکلی